سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ. له خیره راغلي یو د کوش تپې کانال ته. دلته ښایسته غوندې بلاګ تاسې لپاره جوړوو. جریان د کار څرنګه کار روان ده، نو انشاءالله ملتیا را سره وکړئ، ساعت به مو را سره تېر شي. بسم الله الرحمن الرحیم. نثار احمد ما د چارو ادارې د لوی ریاست انجینر، البته د قوش تیپې کانال د پروژې لپاره د فرازنیو د پروژې نه نظارت کو. دا نقطه چې موږ ولاړ یو د قوش تیپې کانال د سربند څخه تقریبا 300 کیلومتره په فاصله باندې د مزار حیرتان هایوي سړک باندې د کوم ځای کې چې سړک او کانال تقاطع کوي په هغې له پاسه باندې پل دی. هغه مخکې چې کوم پل درته ښکاري هغه د هایوي او د کانال ترمنځ د تقاطع پل دی. د دواړو پلونو کارونه تاسو څنګه چې په تصویر کې وینئ، او دلته تقریبا 95 سلنه چارې بشپړې شوي دي. انشاءالله په نږدې وخت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. فقط دغه په راتلوال ساعت دی او د ریلوی کارونه هم په عین شکل باندې دي. نو انشاءالله دغه کارونه چې د دې د مطابقي لږ پاتې دا بشپړ شي، په دې باندې اوبه راخوشي. په اوبه بیا تاسو ګورئ د سربند په طرف باندې هلته اوبه ولاړې دي په کانال کې. نو هغه اوبه راخوشي کوو د سوي تر تقریبا 108 کیلومترې پورې. زموږ د کانال په مسیر کې مختلف ټیمونه کار کوي چې په هره نقطه کې کندنکاري د پرکارۍ او کارونه روان دي تر 108 کیلومترې پورې تقریبا د بشپړېدو په حال دي. نو دا د موږ د پروژې هغه لومړی فیز لومړۍ برخه ده، او د باقي 108 کیلومترې نه اخوا تر 214 کیلومترې پورې به په راتلونکي کې پلان کوو. دا د مزار حیرتان خطرین پټلۍ ده، او دغه هغه نقطه ده چې کانال سره خطرین پټلۍ او د قوش تیپې کانال سره قطع کوي. او دلته یو پل دی، دغه پل باندې په سرعت باندې کار روان دی. اوس د شپږ میاشتې زیات په ټایم چې په دې باندې کار شروع شوی دی، او دا د ختمېدو په حال کې ده. یعنی تقریبا 95 سلنه د دې کار چارې هم بشپړې شوي دي. نور دغه یو میاشت وروسته انشاءالله کېدای شي ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، او ښه ریل چې اوس زمونږ پاکستان هېواد نه کوم مواد راځي په بارډر کې، البته یا په حیرتانو چې دی، نو یو میاشت وروسته به انشاءالله تجاران زمونږ فل اموال د مزار په ښار کې هغه سین ګودامونه جان ته به رسېدلي. دا کومه نقطه کې چې موږ ولاړ یو، دا د کانال د اوبو خار یا د سربند نه په 20 کیلومتره کې موږ ولاړ یو. دا د
او بهرني دښمنان چې د دې پروژې د ناکامۍ په اړوند باندې مختلف تبلیغات، منفي تبلیغات کوي. له دغې نقطې نه زه تاسو ته په واضح شکل باندې بیانوم چې کومو نقاطو ته دوی اشاره کوي دا پروژه هیوادوالو ته او نړیوالو ته ناکامه معرفي کوي او د هغه ټولو تبلیغاتو، منفي تبلیغاتو په اړوند باندې ستاسو ذهنونه روښانه کړه چې له دغه ځای نه شروع کېږي. یو د هغې له جملې نه د هغه منفي تبلیغاتو نه دا ده چې دا کانال په دې شکل باندې ډیزاین شوی چې کله اوبه په دې کانال کې خوشي شي دا به د یو حوض په شکل باندې ولاړې وي او حرکت نه کوي. تاسو دلته ګورئ دغه اوبه چې تاسو کومې وینئ وکې لاندې اوبه دي. دغه اوبه دا تر اوسه پورې د کانال هغه اوبه چې په پلان کې دي د سربند نه راخوشي شي د موسین څخه دا هغه اوبه نه دي. بله دغه بند چې موږ دلته پرېښې ده یعنې د دغه قسمت کندنکاري نه ده کړې دې په خاطر دا په مختلفو نقاطو کې مقصد بندونه تصویر دي چې اوبه تر څو پورې مغلته ځای په ځای باندې ودرېږي او کته طرف ته حرکت وکړي. بله نقطه چې دا ډېری البته د هېواد داخلي او بهرني دښمنان هغه منفي تبلیغات کوي په نوم د هنري اصطلاح ده د سیپیج یا د اوبو جذبان. تاسو ګورئ دا دلته اخوا ګورئ چې اوبه دي دې خوا دغه د بند د دې برخه ده دلته تر اوسه هېڅ اثار د اوبو تاسو نه وینئ. حال دا چې دا څلور میاشتې کېږي دغه اوبه دلته ولاړې او داخلي او بهرني دښمنان همدا تبلیغات کوي چې دغه پروژه باندې کله چې اوبه راخوشي شي او دغه اوبه به تقریبا مترې پورې 100% جذبه او ځمکه جذبوي. دغه هغه غواړم چې تاسو ته په ستنک شکل باندې وښیم. دا ګورئ هغه حوض دی د اوبو حوض یعنې په کانال کې کومه کندنکاري چې شوې کومې اوبه چې راوتې دي 4 میاشتونه ولاړې دي او دا دغه خاورین تاکید باندې چې ځمکه په قط ژوره شوې نه ده ښکته یې ژوره شوې ده او دلته وګورئ یو ساره یو ست اثار راوتلی نه شي. نو دغلته هېوادوالو ته ثابتېږي چې زموږ د هېواد په داخل او بیرون کې څومره منفي تبلیغات د دې پروژې په خاطر باندې کېږي. دا تاسو وینئ د شمسي په ذریعه باندې اوبه راباسي بیا له خیره دغو پټو ته ورکوي چې دا دښتې شنې سي. ګرانو هېوادوالو دلته یو بل نقطه چې غواړم تاسو ذهنونه پرې باندې خلاص کړم چې دغه پردي جاسوسان پردي ایجنټان دې لپاره ډېر قوي منفي تبلیغات کوي. هغه دا دي چې په دغه ځمکو کې نبات د شنه کېدو امکانات نشته. دغلته چې زه ولاړ یم د کانال د صفري نقطې نه یا د سربند نه زه په 240 کیلومتره لرې فاصله کې ولاړ یم. هغلته تاسو وینئ تر 240 کیلومترې پورې اوبه ولاړې دي په کانال کې. دغلته فقط څو تختې سولر لګول شوې ده. هغلته تاسو پایپونه وینئ چې په ډېر غټ قطر پایپو باندې اوبه را روانې دي. دا هغه دښتې دي چې د دې کانال نه تر تاشقرغان یا د مزار تاشقرغان سړک پورې دغه دښتې به تاسو لیدلې وي. په دې طرف باندې په عادي 100 سولر پنلو باندې څومره اوبه راځي جګېږي. دا اوس د ملي پراختیا شرکت دلته تحقیقاتي فارمونه شروع کړي چې مختلف نباتات په دغه ساحه کې ټیسټ کړي
داسې ویني تاسو هغلته مخکې قسمت کې هم نشته بوټي تاسو ته ښکاري چې نوي کرل شوي دي. دلته ګورئ نو دا هغه مسایل دي چې زه غواړم تاسو ته په مستند شکل باندې وښیم چې آیا دغه ځمکې یا دغه دښتې زموږ د نبات د شنه کېدو وړتیا لري یا خیر. تاسو به ښکته ساحو کې ګورئ په مختلفو نقطو کې هېوادوالو په یو ځای کې کوهي کې نه لره په 2-3 تختې سولارونو باندې 20 جریبه 50 جریبه 30 جریبه ځمکه آباده کړې ده. مګر سره له دې هم کومو هېوادوالو چې دا ساحې نه دي لیدلي د هغوی د ذهنیتونو د خرابوالي په خاطر باندې مختلف تبلیغات کیږي چې دغه پیسې په سیاسي شکل باندې دلته مصرفیږي او د هېوادوالو لپاره کومه ګټه نه واردوي. هغه مخامخ چې تاسو وګورئ دا د کانال نه چې کومې خاورې راښکل شوي او پورته داسې د څپې په شکل باندې اچول شوي د دې غاړو کې مختلف نباتات اوس راوړل شوي او کرل شوي د تحقیق په خاطر باندې چې تر څو کوم نوع نبات دلته نتیجه ورکړي چې دغه خالص ریغي تپه چې جوړه ده په دې باندې شنه شي او د دې ساحې ښکلا د دې چاپیریال ښکلا پې باندې برابر شي. انشاءالله که ژوندو ځینې نباتات انشاءالله ثابت شوي دي چې د دې خاورې د دغه اقلیم سره ښه تطابق لري نو انشاءالله که ژوندو موږ او تاسو ژوندي وو په راتلونکي څو کالو کې به دغه دښتې تاسو په یو لوی او شنه ځنګل باندې په یو شنه ښکلا ساحې باندې به انشاءالله به بدله شوي او موږ او تاسو چې دلته راځو له دغې نه به خوند اخلو. ګرانو هېوادوالو د کومه نقطه کې چې زه ولاړ یم دا د سربند نه په 40 کیلومتره لرې فاصله کې یعنې له سربند نه شروع د شراغلي په 40 کیلومتره دی. دا اوبه چې ګورئ زیات هېوادوالو د پوره معلومات په خاطر باندې دا هغه اوبه نه دي چې د آمو سیند نه راګرځېدلي. دا د ځمکې لاندې اوبه دي چې په مختلفو نقطو کې راوتې دي او په دې کانال کې ولاړ دي او هغلته ښکته سر کې ورته بند اچولی د کانال په مسیر کې په مختلفو نقطو کې بند اچول شوی ده. لومړني ارقام موږ ته داسې راکړل شوي دي چې په حدود د 15 لکه هکټارو نه یا له هغې نه زیاته ځمکه دغه دښتې چې سلګونو کلونه په زرګونو کلونه دښتې په شکل باندې وي نو دغه 15 لکه هکټاره یا له دې نه څخه زیات دغه دښتې به له خیره سره خړوبېږي د دې کانال په ذریعه باندې او د هېوادوالو هغه لومړني ضرورتونه چې هغه زموږ ستاسو غلجات دي انشاءالله د دې کانال په پرېږدو سره به دغه ستونزه زموږ د تل لپاره د ټولو هېوادوالو حلېږي او موږ تاسو به د ګاونډیانو یا نړیوالو له محتاج نه د دې کانال په بشپړېدو سره خلاصي وي. دلته تاسو چې ګورئ هېوادوالو دغه د سربند نه په 28 کیلومتر کې موږ ولاړ یو. دا د کانال د غاړې به سړک باندې کار روان دی. دا د دې په خاطر باندې چې موږ څنګه په هر شکل یا په نږدې مسیر باندې د کانال سربند ته په آینده کې لاړ شو او رې شو. دلته چې موږ ولاړ یو د مخکې ساحه کې همدغلته ډېرې غټې تپې وې دغه تپې هوارې شوې. دلته د موټر د تګ راتګ امکان خو نه و. دغه کومنداره موټر به په ډېرو مشکلاتو باندې تګ راتګ کوه او تر اوسه پورې موږ چې کله سربند ته ځو هسې د حیرتانو بندر ته ځو بیا د آمو د سیند په غاړه باندې موږ د سربند ساحې نه لیدنه کوو په اکثره اوقاتو کې. اوس په دغه سړک باندې مو کار شروع کړی چې د کانال په مسیر باندې هم دا د سړک په یو کنار کې یو سړک ولرو
او تر څو پورې په آینده کې د سربند ته په اسانه شکل باندې او د نږدې مسیر نه لاړ شو وړی شو او هر نوع هغه مشکلات او ستونزې چې کوم په دې مسیر باندې ورته په ښه شکل باندې رسېدلي وو. دا د سړک باندې کار روان ده له خیره. ماشاءالله څومره خوندورې اوبه دي. هیوادوالو دا زمونږ د سربند نه مثبت طرف د 29 کیلومتري ساحه ده. تاسو ګورئ چې دا اوبه دومره په کانال کې ولاړې دي او دا یوازې تحت الارضي اوبه دي. تر اوسه پورې په کانال کې خپلې اوبه د امبول سیند نه راخوشې شوي دي.